د التوبه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان همه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 109 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له وم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين د دې مشرکانو لپاره د الله او دغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کېدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسې د مسجد حرام ترڅنګ وعده کړې وه نو تر څو پورې چې هغوی له تاسې سره سم وي تاسې هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقیان خوښوي كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأقوالهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون خو له دوی پرته له نور مشرکانو سره کوم تړون څنګه کېدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسې لاس بر شي نو نه به ستاسې په باب د کومې خپل وی لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت هغوی تش په خوله ستاسې د خوشحالولو هڅه کوي خو زړه یې نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون هغوی د الله د آیتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت ومان بیا د الله په لار کې خنډ شول ډېر بد کړو هو چې دوی وکړل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون د یو مؤمن په باب نه دوی د خپل وی لحاظ ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او هم د دوی تیری کوونکي دي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسې دیني ورونه دي او د پوهېدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ او که دوی له وعدې کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حملې کول شروع کړي نو د کفر له علمبردارانو سره وجنګېږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين تاسې ولې له داسې خلکو سره ونه جنګېږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د ویستلو قصد کړی او همغوی لومړی په تیري لاس پورې کوونکي وو تاسې له هغو نه ویرېږئ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویرېږئ که تاسې مؤمنان یې
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. له هغو سره وجنګيږي الله بس تاسو په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې بس تاسو مرسته وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایسته کړي او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکړي. الله په هر څه پوهیدونکی د حکمت خاوند دی. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آیا تاسو دا غنلې ده چې هم داسې به پریښودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دی لیدلی چې له تاسو نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته څوک صمیمي دوست ونه نیو. تاسو چې څه کوئ الله ورڅخه خبر دی. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپل د کفر شاهدي وي د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغوی د تل لپاره استوګنه ده. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کېدای شي چې الله او د آخرت ورځ ومني او لمونځ قایم کړي زکات ورکړي او له الله نه پرته له بل هیڅ چا څخه ونه ویریږي. له همغوی څخه دا توقع ده چې په سمه لاره باندې ولاړ شي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسو حاجیانو ته اوبو ورکول او د مسجد حرام مجاوری کول د هغه چا له کار سره برابر ګڼل دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لار کې جهاد وکړ؟ د الله په وړاندې خدای دواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. د الله په وړاندې خو د همغو خلکو درجه لوړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پریښود او په سر او مال جهاد وکړ. همغوی بریالي دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن
هغو رب هغو ته د خپل رحمت او خوښۍ او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغو لپاره د ابدي ژوندانه وسایل دي په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلې ورکولو ډیر څه دي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون اے مؤمنانو خپل پلرونه او ورونه هم خپل دوستان منیسي که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي له تاسې نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونیسي هغوی به ظالمان وي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ای پیغمبره ووایه چې که ستاسې پلرونه ستاسې زمن ستاسې ورونه ستاسې میرمنې ستاسې خپلوان ستاسې هغه مالونه چې تاسې ګټلي دي ستاسې هغه تجارت چې د هغه په ورانېدو اندېښمن کیږي او ستاسې د خوښۍ کورونه تاسې ته له الله او د هغه له پیغمبر او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي نو انتظار وباسئ تر دې پورې چې الله خپله فیصله ستاسې مخې ته راوړي او الله فاسقانو ته لارښوونه نه کوي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله لدينا مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسې مرسته کړې ده او اوس د حنین د غزا په ورځ به تاسې د هغه ملاتړ لیدلی وي په دې ورځ تاسې د خپل شمیر په زیاتوالي غروئ خو هغه ستاسې هیڅ په کار رانغی او ځمکه له خپل پراخوالي سره سره پر تاسې تنګه شوه او تاسې شا واړوله وتښتېدئ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين بیا الله خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازل کړ او هغه لخر را کوز کړ چې تاسې نه لید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حق منکر شي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بیا به تاسې دا هم لیدلی وي چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربخي الله بخونکی او رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم اے مؤمنانو مشرکان ناولی دي
نو لسک کال نه وروسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نشي او که تاسې له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لرې نه ده چې که الله وغواړي نو تاسې به په خپل فضل سره شتمن کړي الله په هر څه پوه د حکمت څښتن دی قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لأهل كتابون ده هغو خلقو په خلاف وجنگيږي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او چې الله او د هغه پیغمبر حرام کړی دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي له هغو سره وجنګيږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړو او خوش د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان همه سوره ده په مدینه مبارکه کې را نازله شوې ده 129 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 10 آیت څخه اوري وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون يهوديان وایي چې عزیر د الله زوی دی او عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی دا به حقیقت خبرې دي چې هغوی له خپل خلو څخه راواسي د هغو خلکو سره د سیالۍ لپاره چې له دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو دوی خدای ووهل دوی له کومې خوا غولېږي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته خپل اربابان نیولي دي او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیڅ چا د بندګۍ کولو حکم نه ورکړ شوی هغه چې له هغه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی کوي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون دا خلق واړي چې د الله رڼا په خپل پوکیو سره مړ کړي خو الله د خپل رڼا له بشپړولو پرته منونکی نه دی که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره بریښي هم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ماغه الله دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه په ټولو دینونو باندې برلاسي کړي که مشرکانو ته دا څومره ناکاره بریښي هم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اے مؤمنانو د دې اهل کتابو د زیاتر علماو او روحانینو حال دا دی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي
او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لار کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یو ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانې وداغل شي. دا د هغه خزانه چې تاسو د خپل ځانونو لپاره غونډه کړې وه واخلئ اوس د خپل زیرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکئ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه 12 دي او له هغو نه 4 میاشتې حرامې دي. همدا سم صحیح قانون دی. نو په دې 4 میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مکوئ او له مشرکانو سره ټول یو موټی شي وجنګیږي لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسو سره جنګیږي او وپوهیږي چې الله د متقیانو ملګری دی. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نس یعنی د حرامو میاشتو وروسته اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په گمراهۍ کې غورځول کیږي. په یو کال کې یو میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي ترڅو چې هم د الله د حرام کړی شو میاشتو شمیر پوره کړي او د الله حرام کړی شوی هم حلال کړي. د هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره ښایسته کړی شوي دي او الله د حق منکرانو ته لارښوونه نه کوي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اے مؤمنانو پر تاسو څه شوي دي چې کله تاسو ته د الله په لار کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسو په ځمکه درانه کېناستئ؟ آیا تاسو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره کړی دی؟ که داسې ده نو تاسو ته د معلومه وي چې د دنیوي ژوندانه د ټول وسایل به په آخرت کې ډېر لږ راووسي. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. که تاسو پان نه چیږي نو خدای به تاسو ته درناکه سزا درکړي او ستاسو په ځای به کوم بل قوم را پاتوي
او تاسو به خدای ته هیڅ زیان و نشي رسولای هغه په هر څه باندې قدرت لري إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته ونکړه نو هیڅ پروا نشته الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړې ده چې کله کافرانو هغه ویستلی چې کله هغه صرف د دوو نفرو دوهمو کله چې هغوی دواړه په سمڅه کې وو کله چې هغه خپل ملګري ته وویل چې مخه فکیږه الله له موږ سره دی په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډینه نازله کړه او په داسې لښکرو سره یې د هغه ملاتړ وکړ چې تاسې نه لیدل او د کافرانو وینا یې ټیټه کړه او همغه د الله وینا خو لوړه ده الله زورور او پوه د حکمت خاوند دی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اوزی کسپک باری کدرانه او د الله په لار کې په خپل مالونو او په خپل سرونو سره جهاد وکړي دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو پوهیږئ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ای پیغمبره که ګټه به کړهو الله سره تلای او سفر آسانه وای نو هغوی ارومرو په تاسو تلو ته چمتو کېدل مګر په هغو باندې خو دا لار ډیره ستومانونکې شوه اوس هغوی په خدای باندې قسمونه خوري وایي چې که موږ تلای شوای نو ارومرو به له تا سره تللي وو هغوی په خپل ځانونه په هلاکت کې غورځوي الله ښه پوهیږي چې هغوی دروغجن دي عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ای پیغمبره الله دې تا ته معافي وکړي تا ولې هغوی رخصت کړل تا باید په خپله رخصت نه وای ورکړی تر څو چې تا ته څرګنده شوی وای چې کوم خلک ریښتیني دي او دروغجن دې هم پیژندلي وای لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين کوم کسان چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغوی خو به هیڅ کله له تا نه دا غوښتنه ونه کړي چې هغوی دې په خپلو مالونو او سرونو سره له جهاد کولو نه معاف کړی شي الله پرهیزګاران ښه پیژني إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون داسې پوښتنې خو یوازې همغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري په زړونو کې شک دی او هغوی په همغه خپل شک کې سرګردانه دي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله
بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. که په رښتیا سره هغوی د وتلو اراده درلودلای نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولی وای، خو د هغو پاڅون له سره د الله خوښ نه و، ځکه خو یې هغوی سست کړل، وویل شول چې کینئ له ناستو سره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. که هغوی له تاسې سره وتلي وای نو په تاسې کې به یې له تخریب نه پرته نور څه نه زیات کړي. هغوی به ستاسې په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې ترړې کړې وای، او ستاسې د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډېر داسې خلک شته چې د هغو خبرې ستاسې د ضرر لپاره اوري. الله دا ظالمان ښه پیژني. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لدينا مخیا هم دوی د فتنې راپورته کولو هلې ځلې کړي دي او ستا د ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړي دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو، په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاوه. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما اچوه. واوره په فتنه کې خو دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. که تا ته ښېګڼه رسیږي نو دوی ځورېږي او که په تا باندې څه کړاو راځي نو دوی مخ اړوي، خوشاله ګرځي او وایي چې ښه وشول موږ د مخه خپل کار برابر کړی. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته ووایا مونږ ته هیڅکله ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله راته لیکلي دي. هماغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همغه باندې توکل وکړي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. دوی ته ووایا تاسې چې زموږ په باب کوم شي ته سترګې په لاره یاست هغه له دې پرته بل څه دی چې له دوو ښېګڼو یعنې له بریالیتوب او شهادت نه یوه ده، او موږ چې ستاسې په باب کوم شي ته سترګې په لاره یو هغه دا دی چې الله په خپله تاسې ته سزا درکوي یا یې زموږ په لاسونو درکوي. ښه نو اوس تاسې هم انتظار وکړئ او موږ هم له تاسې سره منتظر یو. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. دوی ته ووایا که تاسې خپل مالونه په ښه زړه ولګوئ او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نه کړی شي ځکه چې تاسې فاسقان یاست. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون
إلا وهم كارهون. د هغو د ورکړای شو مالونو د نه قبلېدو دلیل لدی پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي. لمانځه ته چې راځي نو زړه نه زړه راځي او د خدای په لار کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مغولېږه. الله خدا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی عمرې هم نو له حق نه د منکرتوب په حالت کې عمرې. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هغوی په خدای باندې په قسمونو کولو وایي چې موږ له تاسې څخه یو، په داسې حال کې چې هغوی هیڅکله له تاسې نه دي. په اصل کې خو هغوی داسې خلک دي چې له تاسې نه په ویره کې دي. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. که هغوی کوم د پناه ځای ومومي یا کومه سمڅه یا د ننوتلو ځای نو بزغلی او په هغه کې به ځانونه پټ کړي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ای پیغمبره، له هغو څخه ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي. کله دې مال نه هغو ته څه ورکړای شي نو خوشاله بشي او که ورنه کړای شي نو په غوسه کیږي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. څه ښه به وو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړي وو په هغه باندې خوشاله وای او ویلي وای چې الله زموږ لپاره کافي دی. هغه به په خپل فضل سره موږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر موږ باندې پیرزوینه وکړي. موږ د الله په لوري سترګې نیولې. د توبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان همه سوره ده په مدینه کې را نازله شوې ده. 129 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیت څخه اوري. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین وي او د هغو لپاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. د غرض د غاړو د آزادولو او د پورولو د مرستې لپاره د خدای په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي. د الله له لوري یوه فریضه ده او الله په هر څه پوهېدونکی او د حکمت خاوند دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. دوی نه ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر زوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي، یعنی هره خبره اوري او اعتبار پرې کوي. وایه هغه ستاسې د ښېګڼې لپاره داسې دی، په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي
او له تاسو نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی او کوم کسان چې د الله پیغمبر زوروي د هغو لپاره دردناکه سزا ده. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. دوی تاسو ته د الله په نامه قسم خوري تر څو چې تاسو راضي کړي په داسې حال کې چې دوی مؤمنان وي نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې له الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. دا ډیره لویه رسوایي ده. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې چیرته په مسلمانانو باندې کومه داسې سوره نازله نشي چې د هغو د زړونو راز را برملا کړي. ای پیغمبره دوی ته ووایه وکوئ نورې مسخرې الله د هغه را برڅیرونکی دی چې تاسې له برڅیره کېدو څخه ویریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. کله دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسې څه خبرې کولې نو سمدلاسه به ووایي چې موږ خو ټوکې مسخرې او ساعتیري کوله. دوی ته ووایه آیا ستاسې مسخرې ساعتیري له الله او د هغه له آیاتونو او د هغه له پیغمبر سره وو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اوس زړونه مه جوړوئ تاسې له ایمان نه وروسته کافر شوي یاست. که موږ له تاسې نه یوه ډله وبخو هم نو بلې ډلې ته خو به موږ ارومرو سزا ورکړو ځکه چې هغوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافقان نارینه او منافقان ښځې ټول یو د بل په څیر دي. په بدۍ امر کوي او له نیکۍ نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټی کړی ساتي. دوی الله هیر کړ نو الله هم هغوی هیر کړل. په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. د منافقانو نارینه او ښځو او د کافرانو لپاره الله د دوزخ اور وعده کړې ده چې په هغه کې هغوی تل اوسیږي. همغه د دوی لپاره مناسب دی. پر هغو باندې د الله نفرین دی او د هغو لپاره نه ختمېدونکی عذاب دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.